که ژیرې ورباندې پرېښود امر معروف دې ورباندې پرېږدي، که سرونه ورباندې اصلاح کول امر معروف دې ورباندې اصلاح کړي. ته کار مه په لره نظامي صاحب، قمندان صاحب، والي صاحب د هغه ملګري یې، د دفتر رئیسه فلانه فلانه او د نظام دغه درېګوني نظامي ارګانونه، ملي دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، استخبارات، دا به مطلق په دغو شیانو باندې کار نه لري. موږ پخوا هم په صراحت باندې اعلان کړی وو د شپې چاپې بندې دي، خلک په وحشت کې مه اچوئ. دا وحشتونه ډېر سوي دي، هغه وحشتونه مه راتازه کوئ. په دې وحشت باندې خلکو نه ده ګټلې، دلته نظام یې نه ده ګټلی، پایدار نظام یې نه ده جوړ کړی، دلته وحشت ګټه نه ده کړې. دلته دا ناکامې تجربې مه تکراروئ، دلته ضرورت نشته نور د دې زما او تا خپل ولس سره زور زیاتی وکړو. البته د دې ولس بې لارې سړی هم زما او ستا د ولس سړی ده، د دې ولس پر لار سړی، د دې ولس هغه سړی چې هدایت ورته سوی ده زما او ستا د ولس سړی ده، زما او ستا ملګری ده. بې لارې سړی به یې ترلاسه رانهڅو، حساب به ورسره کوو، محکمه ورته لرو، خپلې مراجع ورته لرو. هر سړی حق نه لري چې د خلکو په هر شخصي حریم ورننوځي، هر سړی حق نه لري چې د ځان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مشر ځان جوړوي، چې د خلکو باندې ځینې په ژیرو باندې راګرځول کېږي په بازارو کې، د خلکو په شخصي جیبونو کې کتل کېږي، د خلکو ټلیفونونه پلټل کېږي. ولې د خلکو په حریم باندې کار لري؟ ته څوک یې؟ تا ته چا صلاحیت درکړي؟ ماښام به دا ټلیفون راته راغی، دلته خلک راغلي، پوښتنه مو کوله د فلاني لیوا د قمندان، د فلاني لیوا د قمندان ملګري دي، د لیوا قمندان ستا یې په څه؟ ستا یې په څه؟ ته څوک یې؟ ته خو د اردو سړی یې، د اسلامي اردو یو مشر یې، یو جنرال یې، ته ورڅه خپله اردو منظمه کړه، تعلیم ورکړه، تربیت ورکړه، اردو دې داسې اردو جوړه کړه چې په هغې باندې حساب وسي، ستا ملت تر وساتي، ستا دولت تر وساتي، ستا ولس وساتي، ستا د سرحدونو څخه دفاع وکوي، ستا ملي شتمنۍ دې وساتي. ته په خلکو په کورو باندې څه کار لري؟ ته د خلکو په جوړو او فروغو باندې څه کار لري؟ ته د خلکو په شخصي کارونو باندې څه کار لري؟ ته د خلکو په کورونو ورننوځې. خپله وظیفه دې هر یو وپېژني، خپله وظیفه دې هر کس ما درته وویل د امر معروف لپاره خپله اداره ده، هغه دې په خلکو باندې خپل شرعي احکام تطبیق کړي په هغه طریقه باندې. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. په هغه طریقه باندې امر معروف والا خلکو ته طریقه ور وښیه، دین ور وښیه، اسلام ور وښیه، شریعت ور وښیه، باندې پلی یې کړه، تطبیق یې کړه په هغه طریقه باندې چې لوی الله درته ویلي دي. خلک مه ځوروئ.